زما عوام تم دا درخواست دی چې د بانک ای ټي ایم او اپ خو بالکل مې استعمالوي دا ځکه چې ان سکیور دي. عوامي عدالت پر دې دا فیصله کوي چې دا بانک چې دا پیسې زما د جیب نه دی وتی، دا پیسې چې دا د بانک د ایچ بی ال د اکاونټ نه وتی. ایچ بی ال بانک مټه او یو بی ال بانک مټه مخه ته موږ احتجاجي پر امن کیمپ لګاو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو ما الله دی او زه هایر سیکنډري سکول سخر کې استاد یم او د صخرې سره زما تعلق دی. دا داسې واقع شوه چې 31 مئی 2026 باندې زما یو بی ال بانک یو اکاونټ و، د هغې ما ته د بل اکاونټ نه چې د هغه نوم سید محمد دی، د هغې نه ما ته روپۍ رالې، ما ته څه قسمه میسج نه دی راغلی او هغه پیسې بیا زما سره بل یو محمد پیزان یو کس بینیفیشري ایډ شو او هغه ته هغه پیسې ووتې. زه هغه بینک ته لاړم، بینک کې ما هغو ته وویل چې یاره دا خو زما اکاونټ دی، زما اکاونټ څنګه استعمال شو؟ نو له بینک والو رویه خو دا وه چې یاره استاد صاحب ستا نه څه پیسې خو نه دي وتي، خو دا پردۍ پیسې وې رالې، بلیک مني وه. نو ما بلیک مني وه خو زما اکاونټ یې څنګه استعمال کړو؟ د دې نه 2 ورځې بعد د ما ته دا هم ونوي چې یاره ستا موبایل هیک دی یا بل څه دی. په دې باندې زما په ایچ بی ال بینک کې زما اکاونټ و، په ایچ بی ال مټه برانچ کې 2 تاریخ و چې په 2 تاریخ باندې ما خپل اکاونټ نه یو کس ته ټرانسفر کو. ما چې کله ایچ بی ال ایپ کولاو کو زما موبایل هینګ شو، زما موبایل هینګ شو. د 1 غنټې پورې زما موبایل هینګ و. د 1 غنټې نه بعد په هغې کې بیا ما چې کله وکوتو موبایل ریکور شو، نو زما د اکاونټ نه 1,90,000 روپۍ چې دي دا وتې. بیا ما په اسات باندې په 2 تاریخ باندې د ایچ بی ال والا سره هیلپ لاین سره رابطه وکړه. نو په هغې کې غټه وجه دا ده چې هیلپ لاین والا سره چې کله رابطه وکړې نو هغه تا ته ووایي چې 30 کاروباري دي نه که به تاله جواب درکوو. نو د هغې مطلب خو دا شو دا خو نن سبا د انفارمیشن ټیکنالوژي او د کمپیوټر دور دی، د دې په ټایم باندې پته لګي او ما ته به سټیټمنټ کې به رالو چې زما دا پیسې چې دي زما سره بینیفیشري ایډ شو، ما ته څه قسمه او ټي پي نه دی راغلی، څه قسمه ټي پین ما ته نه دی راغلی، د بینک د طرف نه ما ته اس ایم ایس الرټ نه دی راغلی او د هغې باوجود زما د اکاونټ نه څه قسمه لینک ما نه ډاونلوډ کړی، ځکه چې زه خو تعلیم یافته سړی یم، ما ته خو د دې هر څه پته ده. نو دا یوازې زه نه یم، د برې درشخیلې دولتمند نوم یې دی، د هغه په کالج چوک کې د هغه دوکان دی، د هغه نه هم 4,10,000 روپۍ هم دغسې ووتې. دغسې په یو بی ال مټې برانچ نه بل یو پراپرټي ډیلر دی، د هغه نه 6,00,000 روپۍ ووتې. زما سره چې کوم هغه سید محمد اکاونټ نه ما ته زما یو بی ال اکاونټ استعمال شو، هغه چې ما ته کله راغی نو هغه ما ته ټلیفون وکړو، د هغه عجز نه 10,00,000 روپۍ دغسې وتې دي. نو په دې کې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې د دې ذمهوار چې دی دا بینک دی، دا ایچ بی ال مټه چې دی دا د دې ذمهوار دی، ځکه چې د ده نه په یوه هفته کې د ده سیسټم هیک کېږي، زموږ سیسټم نه دی هیک شوی. زما موبایل چې دی زما موبایل هینګ شو. ولې هینګ شو؟ ما ته څه قسمه د بینک د طرف نه اس ایم ایس راغلی، نه راته او ټي پي راغله او زما نه 1,90,000 روپۍ ووتې. میاشت دیو ماله ټایم راکو، د دیو د غلا د اصل وجه د بینک والو دا ده چې تاله به 30 ورځې ټایم درکړي. 30 ورځې بعد ما ته ووایي چې یاره ستا کیس چې دی نو دا موږ خارج کړو. دغسې یو بی ال والا سره چې کوم ما ته پکې هغه پراډ ټرانزیکشن راغلی هغه هم چې ستاسو کیس ما خارج کړو. ما ورته ووایي چې تاسو زما کیس په څه وجه باندې خارجوئ؟ په بینکونو کې د ټولو نه غټ پراډ دا کېږي چې د ټولو خلکو د اویرنس لپاره زه دا خبره کوم چې په هر بینک کې دا ایچ بی ال بینک دی او که یو بی ال بینک دی، دواړو کې زما اکاونټونه دي، خو زیاتر په ایچ بی ال بینک کې چې ته لاړ شې نو دیو به زنانه راغونډې کړي او هغه زنانه عجزانو له دیو به له ډایرکټ ایپ کولاوئ. د هغه ایپ کومه لاګین آی ډي پاسورډ چې دی دا د دې بینک والا سره پاتې شي. دغسې ټول کسان دیو انپړو کسانو له ایپ کولاوئ او دیو وایي چې موږ انپړو نه کولاوو، صرف دستخط و د دوی زده کړي دې کسانو ته
او دا دسخط په وجه باندې دیو ډایرک هغه اپ کولاو کی داغه غ ټی پین داغه غ لاګین آی ډی داغه د موبایل ایمی دا ټوټل د بانک سره ریکارډ پاتې شي. نو دا قسمه پراډونه چې دا بانک کوي زما خاص کر عوامو ته دا درخواست دی چې د ایچ بی ایل مټه برانچ بانک او د یو بی ایل مټه د دیو خو بالکل اپ می استعمالوي ځکه چې تاسو پیسې ان سکیور دي. عوامي عدالت پر دې دا فیصله کوي چې دا بانک چې دا پیسې زما د جیب نه دی وتی دا پیسې چې دا د بانک د ایچ بی ایل د اکاونټ نه وتی دي او دا اپ دیو خلکو چې دیو اپ دومره ان سکیور دی دیو ولې خلکو ته اپ انسټالې په زور باندې په دې حواله باندې زما د انتظامیه نه دا مطالبه ده چې انتظامیه د په دې بانکونو باندې خاص کر ډي سي سوات ته زداوم چې یار خاص کر په یو بی ایل او په ایچ بی ایل مټه باندې د مټه رقم برانچ لري په دې ډېر غلاګانې شروع دي او خلک تباہ برباد کو د دې خلاف انکوایری وکي. د دې نه علاوه بانکینګ محتسب ته ما درخواست کړل خو داغه سره ریسپانس ما ته نه راځي ایمیل مو ته کړل هغه ریسپانس نه راځي ای پای سایبر کرائم کې ما درخواست جمع کړل داغه ما ته هیڅ قسمه دغه رانلو او زه د میډیا په وساتت باندې ایچ بی ایل بانک والا ته دا ویم چې په یو هفته کې دنه زما پیسې چې دا ما ته ریکور کړي دا نور متاثرین چې دا پیسې ریکور کړي کنه دا ټول متاثرین چې دي دا ما ته معلوم دي اب زما سره رابطه کوي او د دې یو ټیک یو هفته بعد به منګه د ایچ بی ایل بانک مټه او یو بی ایل بانک مټه مخه ته به منګه احتجاجي پر امن کیمپ لګاو او باغې کې به منګه د سیول سوسایټي او عام خلکو ته دا ویرنس لپاره د فلیکسونو په ذریعہ باندې د سپیکر په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې د پرنٹ الکترونیک میډیا په ذریعہ باندې عوام ته دا پیغام ورکو چې تاسو د دې غلو نزان وساتئ ځکه چې دا پیسې د چا د جیب نه نه وتی دا بالکل د دې د اکاونټ نه او دا ان سکیور د دیو ان سکیور موبایل اپ ته نو د دې وجنه دا پیسې وزي او دیو هر سړی ته اپ انسټالای نو د دې وجنه زمونږ دا درخواست ده د اعلی حکامو نه هم چې بده باندې فوري اکشن واخلي ځکه چې دا خو د خلکو سره په لکاو روپۍ دي او ټول خلک چې دي په لکاو له خلکو اکاونټونه دي او په اپ باندې خلک اپ استعمالي نو په دې وجه باندې زما عوام تم دا درخواست ده چې د بانک ای ټی ایم او اپ خو بالکل ما استعمالوي دا ځکه چې ان سکیور دي اصل وجه ده دا چې دا پرایویټ بانکینګ چې څومره دي هغه یو بی ایل ده هغه ایچ بی ایل ده او هغه دا نور بانکونه دي نن با په ایچ بی ایل کې منیجري سبا په یو بی ایل کې بل ورځ په میزان بانک کې بل ورځ په بل بانک اف پنجاب کې دا ټول چې دي د دیو مستقله نوکری نشته دا صرف د غلا د پاره په دې کې ناشتي زه حکومت نه دا مطالبه کوم چې دیو چې کم سرویسز دا ورکي یا دیو چې کم الکاران دي هغه باندې د کړي نظر وساتل شي.